بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې په کومه موضوع خبرې کوم په هغې تاسو هم ښه پوهیږئ، خو زه یې صرف تاسو ته یاداوري کوم. پوهیږو چې هر څوک غواړي چې ښه ژوند او ښایسته آینده ولري. ښایسته کور، ښایسته فرمانبرداره او اخلاقي ښځه، نیک او فرمانبرداره اولادونه، پیسې، موټر، نوکر او ښه وظیفه او ښه بزنس ولري، او داسې ژوند یې جوړ شي چې پکې سکون، خوشحالي، خوندونه او مزې وي. نو داسې ژوند ته د رسیدلو او لاسته راوړلو دپاره مختلف خلک مختلفې لارې او طریقې استعمالوي. مثلا څوک فکر کوي چې داسې ژوند ته د رسیدلو دپاره باید یو ښه لایق او کامیاب ډاکټر جوړ شي، چې دا هم ډیر تکلیف او مشقت غواړي. باید مکتب او فاکولته ووایي، شپه او ورځ درسونه ووایي، بې خوبي او تکلیفونه تیر کړي، تخصص او پی ایچ ډي وکړي، او د دې نه وروسته باید ښه سخت کار وکړي او پیسې وګټي. او څوک داسې ژوند ته د رسیدو دپاره د بزنس او کار او بار لار اختیاروي. مثلا د عادي مزدورۍ نه شروع کوي او د ډیرو تکلیفونو او نه ستړي کیدونکو کوششونو نه وروسته یو وړوکی بزنس او د ډیرو لږو بې خوبیو او تکلیفونو نه وروسته بالاخره لوی بزنس جوړ کی، او نور خلک نورې مختلفې لارې او طریقې انتخابوي. باید ووایم چې زه خو د هغو خلکو خبره نه کوم کوم چې په دې سفر کې په لار کې پاتې کیږي او منزل ته نه رسیږي. زه صرف د هغو خلکو خبره کوم کوم چې د دوی په سوچ او فکر منزل ته رسیږي. په هر ترتیب کله چې دا مسافر یا دا خلک د ژوند په دې سفر کې داسې ژوند ته ورسیږي کوم چې دوی د ځان دپاره د خوشحالۍ، آرام او سکون معیار ګڼلو، ګوري چې دولت وي، ښایسته کور وي، موټر او نوکر وي، اولادونه او د ژوند ټول ضروریات موجود وي، خو دوه ډیر مهم شیان چې په دې سفر کې ترېنه په لار کې پاتې شوي او یا یې د لاسه ورکړي دي، هغه یو عمر دی او بل صحت. د ژوند په دې مرحله کې د عجیبو نااشنا حالاتو سره مخ کیږي. د زوړ عمر د مرضونو لکه د کولېسترولو او فشار د زیاتوالي د وجې هګۍ، غوښې، پلونه او کله مالګه هم نشي خوړلی. د شوګر یا ډیابیت په وجه خواږه شیان نشي خوړلی، او د ډیرو دواګانو د خوړلو په وجه که د معدې تکلیف پیدا شي نو ترخه او تروه نشي خوړلی. د ژوند په دې مرحله کې اکثره اولادونه هم واده شوي وي. لورګانې د خاوندانو کورونو ته تللي وي، او زامن د بعضو خوشبختو والدینو سره یو ځای وسیږي او د ځینو نه بیل وسیږي. خو په اروپایي ملکونو کې د کورونو سیستم داسې دی چې زامن به د واده نه وروسته بیل کور ته ځي. نو د دې سفر اکثره مسافر منزل ته خو ورسیږي کوم چې دوی په نښه کړی وي، خو مقصد ته ونه رسیږي. د سکون او آرام په ځای ورته بې سکوني او ناآرامي، او د خوشحالۍ په ځای ورته خفګان
او د خوندونو او مزو په ځای ورته هر شی بې خونده او بې مزې شي. خو د حیرانتیا او تعجب خبره خو دا ده چې په همدې حالت کې هم هیڅوک خپل شکست او ناکامي نه مني او نه یې د داسې ژوند د لاسته راوړلو په خواهش او حرص کې څه کمی راځي. د پخوانیو زمانو نه انسانان تر اوسه پورې په همدې کوششونو او هلو ځلو کې دي چې داسې ژوند ته ځان ورسوي، خو تر اوسه پورې یو نفر هم په دنیا کې دې مقصد ته نه دی رسېدلی. مګر د دې سره سره بیا هم د خلکو په کوششونو او هلو ځلو کې هیڅ کمی نه راځي. آیا دا ټول خلک بې عقله دي؟ آیا دا ټول خلک نه پوهیږي چې د داسې شي د لاسته راوړلو کوشش کوي چې تر اوسه پورې په دنیا کې هیڅ چا هم لاسته نه دی راوړی؟ حقیقت خو دا دی چې دا ټول خلک صحیح او په حق دي، ځکه چې د داسې ژوند تصور د هر چا په فطرت کې موجود دی او داسې ژوند د هر چا د فطرت غوښتنه او تقاضا ده. واقعاً همداسې ژوند موجود دی، همداسې ژوند شته دی کوم چې د انسان د فطرت غوښتنه او تقاضا ده، بلکې د انساني فطرت د غوښتنې او تصور نه هم ډیر ښه ژوند په کوم کې چې همیشه خوشحالي، سکون، راحت، کور، دولت، نوکران، همیشه ځواني او صحت او همیشه ژوند وي، هرې خواته خوندونه او مزې وي، غمونه، خفګانونه، تکلیفونه وغیره نه وي. یعنی کوم ژوند چې انسان غواړي هغه بالکل شته دی، خو انسان په غلط ځای کې لټوي. بس دا د انسان غلطي ده. انسان په دنیا کې لټوي، مګر داسې ژوند په دنیا کې نشته، بلکې په جنت کې دی او جنت په آخرت کې دی. دنیا خو الله تعالی د امتحان دپاره جوړه کړې ده، د امتحان ځای دی، د امتحان کوټه ده. دلته خو الله تعالی فقط دومره ژوند انسان ته ورکړی چې د امتحان د ورکولو دپاره کفایت کوي، او کله چې د امتحان پرچی یا امتحان ختم شي، نور نو په دنیا کې یوه دقیقه هم د اوسېدلو اجازه نه ورکول کیږي او د مرګ د دروازې د لارې برزخ ته لیږل کیږي. مخکې د دې نه چې د دنیا د امتحان د نتایجو په باره کې خبرې وکړو، چې یعنی د امتحان نتیجې چیرته او کله اعلانیږي، نو اول د یو څه معلومات ذکر کول ډیر ضرور دي. الله تعالی ټول شیان جوړه پیدا کړي دي. مثلا د نر جوړه ښځه ده او د ښځې جوړه نر دی، نو ځکه خو نر په غیر د ښځې نه مکمل نه دی او ښځه په غیر د نر نه مکمله نه ده. یعنی تر څو چې د نر او ښځې جوړه سره یو ځای نشي، اولادونه نه پیدا کیږي او نسل مخکې نشي تلی. همدارنګه د دنیا جوړه هم آخرت دی او دنیا د آخرت نه په غیر نامکمله ده. نو امتحان په دنیا کې اخیستل کیږي او نتیجه په آخرت کې اعلانیږي.
لکه چې لږ مخکې ذکر شو چې دنیا د امتحان ځای دی. انسان د امتحان د ورکولو دپاره ورته لیږل کیږي او د امتحان د خلاصېدو نه وروسته نور نو په دنیا کې د ژوند کولو دپاره نه پرېښودل کیږي او د مرګ د دروازې د لارې برزخ ته ځي. او کله چې قیامت شي نو د برزخ نه د حشر میدان ته بیول کیږي او د حشر په میدان کې د دنیا د امتحان نتیجې اعلانیږي او هر چاته خپلې پرچې کامیابو ته په ښي لاس او ناکامو ته په چپ لاس کې ورکول کیږي. ناکام دوزخ ته او کامیاب جنت ته لیږل کیږي، چیرته چې همیشه ژوند، همیشه صحت، همیشه ځواني، خوشحالي، سکون او د انسان ټول ضرورتونه موجود دي. غم نشته، خفګان نشته، دروغ، ظلم، جنگ او جګړې نشته. یعنی هغه ژوند چې د انسان د فطرت تقاضا او غوښتنه ده هغه په جنت کې دی او جنت په آخرت کې د دنیا د امتحان د نتایجو د اعلانېدو نه وروسته کامیابو یا نیکانو ته د الله تعالی د طرفه ورکول کیږي او په دې امتحان کې د کامیابېدو لار یوازې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده. الله تعالی دې مونږ ټول جنت ته بوزي. آمین. وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.